أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. آمين. إن شاء الله تعالى ناشي سوفاندو نن مشتاسي خبل سباق وايو مشتاسي بسباقي مشتاسي يو حركات أو مد أصلي أو مد لين مشتاسي دوار وايو بتير أفتكي نن أغدر سوايو تي مد أصلي تشتي مد لين تشتي أو بيو حركات باندي تسركم أواز دي أو كمش أواز كشفو تسركم أواز جوليجي ندلت مشتاسي وايو آمنة آمنة. همزة دو حركات كشو تير زواردي باندي دو حركات بايد كشكو آمنة. دلتا كمش دغه تير زوار تير زير چپا پیش تفر ما ویدیو درته جوړ کړی ده. هغه خوندو که هغه ویدیو نه ده کتلی اول هغه ویدیو وګوري بیا دغه سبق ته راسي. او که د مد اصلي او مدلین ویدیو تاسو نه کتلی بیا هغه ویدیو وګوري بیا ورسته و راسي و دغه سبق ته ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنة آمنة. همزة دو حركات كشو مد أصلي الألف دي آمنة منة. ميم هم بيو حركات أو نون هم بيو حركات. و دغ ألف دغ وبخشي دغ يا ألف مقصورة دي دا نويل كيج فنوشترى دي فويلو نويل كيجي سنجوايو همزة دو حركات كشو واو دو حركات كشو و دو حركات كشيج تير زوردي مشتاسويل چه تير زوردي مد أصلي ألف دي أو مشتاسي دو حركات كشو آنيتن آنيتن. دغه نون په زیر ډیر نه راکشوي ني داسې بیا نه وایست په یوه حرکت بیا وایست. همزه دوه حرکت کشو نون په یوه زیر وایو ني یا په یوه زور وایو ی تا په دوه زیرو وایو. نون د تنوین باید ښکاره کو اظهار کو او ډیر دوغندې ډیر ټینګ نه کو چې غوڼه پکښې پیدا سي. څنګه وایو آنیتن تن آنيتن. إيلافي إيلافي. همزة دو حركات ركشو إي لام دو حركات كشو لا فايو حركات وايو في إيلافي. همزة فايو حركات باندي وايو د یا سره یو ځای کوو که ستاسو ورته پام دی یا لیند دلته یا لیند د یا ورغندی لري تر مخه زوه راغلی دي دا معنا لري چې دغه یا لیند دغه مد په نرمي سره جوړ ای نون په یوه حرکت وایو نه ای نه ای نه. با په یوه زیر وایو بي ها دوه حرکت راکشو هي. په دغه کې دلته مد صله صغرا ده. دا ما در اوسه تاسو ته نه ده تشریح کړې راتلونکي درسو کې زه تاسو ته ویډیو در جوړوم د مد صله صغرا او مد صله کبرا. دلته اوسه داسې به ووایو چې با په یوه حرکت وایو با زیر بي ها تیره زیر هي بي هي حابت بار. دا کوشش وکړئ چې دا با ډېر ورسره کچ نه کړي داسې نه وایي چې بي هي دا غلط دی. څنګه وایي بي هي بي هي. جیم باندې زوار دی الف مدا دی دلته مد اصلي جوړ دی په دغه ځای کې دا علامه چې ورکړې ده دلته دا درته وایي چې دلته مد متصل واجب دی. د مد متصل واجب ویډیو ما در جوړه کړې ده اول هغه ویډیو وګورئ بیا راسي دغه توري ووایاست. جیم دغه مد اصلي مشتاسي څلور یا پنځه حرکته کشو او دلته پر همزه باندې مشتاسي په یوه حرکت وایو. دغه ټوله یو توري دي مد اصلي او همزه دواړه یو ځای سره راغلي دي. دلته مد اصلي د مد اصلي
وبخشي مد متصل واجب جوړ دي دغه علامه ورکوي دغه علامه باید زموږ ځای وي چې دغه علامه ولې ورکوي دا په دې خاطر ورکوي چې دلته مد اصلي یا د مد توري او حمزه یو ځای په یو لغت په یو کلمه یا په یو مشتي توري کې راغلي دي نو دغه توري تاسو دغه مد اصلي چې موږ تاسو ته شهود و حرکت دا به څلور پنځه حرکت کاش کو سبب دغه حمزه دي جاء جاء جيء جيء ولې مو دا کش کی په دې خاطر چې دغه الف اضافه دي دغه نه ویل کیږي دغه جیم په زیر باندې وایو یا مد ده دغه مد اصلي دي دغه مد اصلي چې موږ تاسو کشو دا د دې سبب دغه حمزه دي چې په یو لغت یا په یو کلمه یا په یو مشتي توري کې سره راغلي دي جيء جيء څلور یا پنځه حرکت راکشو جوع جوع دا دوه حرکت کشیږي مد اصلي دي جیم باندې پیش دي واو ورغندې لري دوه حرکت راکش کی جو عین په دوه زیرو وایست نون د تنوین ښکارا کی جوع جوع عین نون به ښکارا کوي ژبه به مو د تعلق سره ټینګه مشتي غونه به ډیر نه پر کوي ډیر به نه ټینګوي جوع دغه د بیا نه کوي چې په هغه کې غونې اواز راځي کوشش وکړئ چې نون اظهار وکړي جوع جوع خوف خوف دلته مد لین لرو واو لین دی دلته خا د واو سره په دغه یو زور باندې یو ځای کوو مد لین جوړیږي په نرمي سره وایو تاسو په ما د ویډیو درته جوړ کړی ده بیا هم وایم هغه خوند چې د مد اصلي او مد لین ویډیو نه کتلې اول دې هغه وګوري بیا دې ورسته دغه درس راسي خوف خوف فن د نون اواز د تنوین نون باید ووایو دوه زیرونه دي خوف ډېر مو خوف دغه دې نو ورته په دې خاطر چې غونه ځنې جوړیږي خوف خیرن دلته بیا مد لین دی پر خوا باندې زور دی یا ورغندې لري او را باندې دوه پیښونه دي د تنوین نون اظهار کوو خیرن خا د درنو تور څخه د را د درنو تور څخه د په ډکه خوله وایو خیرن داوود دال مو دوه حرکت کاش کې تیر زور لري مد اصلي د الف دی واو مو باندې چپه پیش دی دلته مد اصلي د واو دی دا و دواړه دوه حرکت کشو دا و دو دا غدال په یو حرکت باندې وای دا نو وشتو دا و دو ذلك ذال مکاش کې دوه حرکت تیر زور لري ذلك لي یو حرکت ک یو حرکت ذلك رضو رامو په یو حرکت ویله په یو زور باندې ر ضاد مو دوه حرکت را کش کې ضاد د درنو تور څخه دي د ژبې په اړه کې وایو او دلته واو مددي رضو دغه الف دغه واو سره راځي مګر دا ویل په نوشته راځي په ویلو نه ویل کېږي رضو شاء دلته مد اصلي لرو پر شین باندې زور دی الف مد دي مد اصلي کاش کې څلور پنځه حرکت سبب دغه حمزه دی ولیکه چې و د حمزه په خاطر باندې چې دلته مد متصل واجب جوړیږي شاء مالکی میمو کاش کې دوه حرکت ما لام په یو حرکت کاف په یو حرکت مالکی شيء دلته مد لین لرو شین باندې زور دی یا لین ده حمزه په دوه زیرو باندې وایو نون د تنوین اظهار کوو
شيء طغى طغى دلته مطاق بيو حركة ولا يوزور لري غين مد وحركة كشكي دغيا يا ألف مقصورة دي دغ نويل كيج دغيا طغى طغى طغوا طغوا دلتا غين بني مدي أصلي دا ألفو دلتا واو لين دي بنرمي سرواي طغوا دلتا هم طغى أو غين درانا تورجي دلتا هم طا أو غين درانا تورجي بدا كخلي وايو طيران طيران دلتا طا درانا ده يا لين ده دلتا مدي لين جوليجي طيران ما تستويلو چې د دوه زورو سره دغه خالي الف راځي دغه الف په نوشته راځي په ویلو نه ویل کېږي طیرن رن را درنویو د تنوین نون اظهار کوو عادن عادن عین مد حرکت کشکی مد اصلي د الف دی دال په تنوین باندې وای دوه زیرونه دي عادن دن د تنوین نون اظهار کې ژبه ټینګه د تعلق سره ومشتوي لا عین په یو حرکت لام دوه حرکت کې شو تیر زوار دي لا عین عین په جزوار دي یا لین ده دلته نرمي ده مدلین دي عین نون تنوین اظهار کې د تنوین نون اظهار کې مکمل وایست عين فيه دلته چې دغه فاره کشوي کوشش وکړي چې دغه ها سره کش نه کړي فيه فا په دوه حرکته مد اصلي د یادي او ها یو حرکت فيه او کوشش وکړي چې فا پی ونه بولي فيه څلور غاښ لوړ مو راکښته کوي په لانجې شونډې په لنده ایسه کې هوا پسې راپورې وي هوا د دغه غاښو د چاقو څخه راوځي فيه قاف دی کاف نه دی په دا دوه ټکي چې لري دغه ته به موږ تاسو غټ قاف وایه قاف باندې زوار دی الف مده دی دوه حرکت یې کش کې قاف لام په یو حرکت قولن دلته واو لین دي تر مخه زوار غلي دي قولن دلته د تنوین نون دی دغه تنوین نون اظهار کی قولن ډیره مو اوږدوي قولن کان وردا قاف دي د درنو تور څخه دا بیا کاف دي د سپکو تور څخه دی په خلاص خپلول کېږي کان دلته مدي اصلي دي پر کاف باندې زوار دي الف مده دي کان کیدن دلته مدي لین دي کیدن كيف مدي لين دي فا په یو حرکت كيف لوح دلته هم واو لین دي لو په نرمي سره حن تنوین نون اظهار کوو په دغه ځای کې کوم ولیدل یا لین دلته یا لین مګر دلته واو لین دي ليس مدي لين دي په نرمي سره وایو ليس یا لین ده دلته ما لن نارن را درنوی نارن ما ان دا مو بیا کش کوي مدي اصلي دي دا مدي اصلي دي او دلته سبب د کشولو یې حمزه دي چې ټوله په یو توري کې راغلي دي مد متصل واجب دي پکې کې
دغه علامه د مد متصل واجب ده. ما إن ويل دلته مد اللين دي. يوم يا مفزور ده واو سره ځای کړم مد لين مو جوړ کړ دلته واو لين دي. يوم يره ها را درنه وایو او ها دوه حرکت کشو چپا پیشتی باندې. يره حاسد ها باندې زوار دي الف مدادي. ها دوه حرکت کشو سین په یو حرکت وای. دال په تنوین وای د وزیر نه لري د تنوین نون اظهار کوو. حاسد حافظ ضا د درنو تورو څخه د په ډکه خوله وایو د تنوین دی باندې نون اظهار کوو. حافظ دافق شاهد عابد عائلا مد اصلي عين باندې زبر الف مده په یو توري کې حمزه ور سره غلي سبب د کشولو یې حمزه دي. عائلا غاسق دلته مد اصلي دي غین باندې زبر دي الف مده ور سره غلي دي او پر قاف باندې دوه زیرونه دي. د تنوین نون مکمل وای. غین هم د درنو تور څخه دي قاف هم د درنو تور څخه دي. غاسق ناصر رن راس پکوي زیرونه دي. والدن أعوذ دا مشترک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې هم وایو. کوشش وکړو چې حمزه په یو حرکت وایو. عین مد اصلي به ځینې جوړ کړو دوه حرکت بیا راکش کړو د حمزه او د عین اواز به سره جلا کړو. ذو ذال په یو حرکت باندې. اعوذ اکیدو دلته مد اصلي د یا دي. اکیدو یخافو یداهو دا المکشکی دو حرکته. یقالو قاف درندي او مد اصلي د الف دي. ترابن په دغه ځای کې را درنه ده او مد اصلي د الف دي په کې را دوه حرکته کشو. ترابن حسابن ح په یو حرکت. سین مد اصلي د الف دي دوه حرکت کشو. با په تنوین باندې وایو نون مکمل کوو د تنوین. حسابن صحباتن سراجن را درنه وایو مد اصلي د الف دي را باندې زور دي الف مد راغلي دي ورسره. جن سراجن سلام شدادن دغه مد اصلي دي چې پر دال باندې زور دي الف مد دي د تنوین نون مکمل کوو. شدادن شرابن صوابن
صوابا صوت په ډکه خوله باندې وایي دروند تور دی د سین په رقم یې نه وایي صوابا طعام طعام عذاب عذاب عین د حمزه په رقم نه وایو عین د ژبې اخره مو نرم تالو ته پورته کړئ خوله یې څه سره راټوله کړئ دغه د ډېره مه ټولوئ چې د واو اواز پکښې پیدا سي یو څه یې سره راټوله کړئ عذاب عطاء عطاء دلته مو مد اصلي کش کې څلور پنځه حرکته سبب یې حمزه دی په یوه توري کې حمزه ورسره راغلی دی یو مشدي توري بولي یوه کلمه یې بولي یو لغات یې بولي هر یو چې تاسو ته اسانه دي عطاء عطاء دغه مد متصل واجب دی خامخا به کش شوی غثاء غثاء دلته بیا مد متصل واجب دی د مد اصلي مکش کې څلور حرکته په دې خاطر باندې څلور یا پنځه حرکته په دې خاطر چې په یوه توري کې حمزه ورسره راغلي سبب یې حمزه دی چې دا موږ تاسې مد اصلي کې چې څلور پنځه حرکته د دې سبب حمزه دی غثاء كتابا كتابا كراما كراما لباسا 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 لبا دوا حرکت کشو لسانا دغه یو څه ډېر کش کې دوه حرکت کشو لباسا لباسا لسانا لسانا دوه حرکت الف مده دي پر سین باندې زوار دي مد اصلي د الف دي لسانا مآبا مآبا دغه حمزه دی میم په خپل زور وای دغه زور د میم دی دغه حمزه دی دغه تیره زور دی حمزه په دوه حرکت کې شو مد اصلي د الف دی پکښې کې او با په تنوین سره وایو دوه زورو باندې مآبن بن نون د تنوین اظهار کی متاعا متاعا مطاع مطاع طا دوه حرکت کشو طا درنه ده طا باندې زور دی الف مده دی مطاع معاشا معاشا مفازا مفازا مهادا مهادا نباتا 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 با مکش کړه دوه حرکته دلته ما تاسو مد اصلي معرفي نه کوي نور به نو ستاسې انشاءالله تعالی خپل زده وي چې الف مده ورسره دي موږ تاسې در مخه زور راغلي دا توري باید دوه حرکته کش کړو وفاقا وفاقا فمکش کړه دوه حرکته ثبورا 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 رن را درنه ده په دوه زورو باندې وایو تنوین نون اظهار کوو ثبورا رسول رسول سو سین دوه حرکت راکشو را درنه وایو رسول رسول شهود شهود قعود قعود وجوه وجوه جمله کشکی دوه حرکت مد اصلی د واو دی پکښې کې سی من سی من
ثا دجي بسر مراو بس إذا دوار غاشو درمانز د السين أو د الصاد بر كامينوي في من لي من قلت هم مدي أصلي ديادي بر ثا باندي زيرو قلت هم مدي أصلي ديادي بر لام باندي زيري دوا حركته ركشيجي في من لي من بصيرا بصيرا صوت مركش كي دوا حركة مدي أصلي ديادي تنوين مو نون إظهار كي بصيرا خبيرا رحيق رحيق رادرنا هذا قاف درندي حامرة كشفت وحركته رحيق شهيد شهيد عظيم عظيم قريبا قريبا كريم كريم مجيد مجيد جي مدي أصلي ديادي لكن شوي جمد وحركاته داغ فرصات دي داغ ميم دي لاندي داغ خانة دي جيم ده مجيد محيط محيط نعيم نعيم يأتي من يسيرا يسيرا رويدا رويدا دغه وخت ځای پوری ټول مدي اصلي دغه شروع څخه بیا در يسيرا پوری ټول مدي اصلي د یاوه در مخې زیره غلی و یا په پسې مداوه په دغه ځای کې که تاسو وګورئ دلته یاره غلی ده ورغندی لري مګر لینده ولې لینده چې در مخې ورغلی دي را په پیښوي رو وی دن رو وی دن دلته ټوله مشتاسیات دوه حرکت راکش کړه مګر دلته په نرمي سره وایو رو وی دن او ری شن بیا دلته یا لینده در مخې ورغلی دي او ری شن قاف دروندي را درنه ده زور لري په ډکه خوله وایو او ری شن عي شاتن عي شاتن دلته یا مده ده ولې مده ده دلته زیر غلی دي پر عین باندې زیر دي او دلته یا لین و در مخې زور غلی و زور و زیر دغه ډیر فرق راوړي پر که زور رالی مدلین دي په نرمي سره وایي لکه دلته چې او ری شن او ری شن ری کشوي نه په نرمي سره وایو دلته عین باندې زیر یا مده ده دا راکشو دغه یو خانه ده یا دغه درې خانې د شین دي عيشتن 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 په دغه ځای کې دغه لام قمري بولي دا تاسو ان شاء الله تعالی په نور درسو کې تشریح کوم الموءودة دغه ته مشتي توري هم وایو اوس نو په دغه ځای کې که تاسو وګورئ دلته واو ساکن دی راغلی دی واو ساکن دی راغلی دی او دلته په دغه ځای کې مد لین دی الموءودة موءودة دلته مد لین دی دغه مد لین مشتاسین نکشو الموء او همزه باندې چپه پیش دي دوه حرکت کشو دتو داسې نه وي الموءودة داسې نه وي په دې خاطر نه کشو چې دلته واو لین دي واو دلته مدنه دي نو دغه همزه په پسې راغلی دي دغه واو دغه مد اصلي نه کشو مد اصلي نه وبخښه مد لین الموءودة الموءودة موضوعة موضوعة دلته
دلته واو لیندي مو دلته برغدات باندې پیش دی واو ساکن دی دلته مد اصلي دی دلته مد لین دلته واو لیندي دلته واو مد دی دلته په نرمي سره وایو دلته راکشو غدات پرکشو موضوع موضوعة موضوعة موازينه موازينه په دغه ځای کې میم په یو حرکت واو مد اصلي د الف دی دوه حرکت یې کشو و ز په دلته په دغه ځای کې واو دوه حرکت کشو الف مد دی دلته پر ز باندې زیر دی یا مد ده زاره کشو دوه حرکت واو مد دوه حرکت کش کی ز هم دوه حرکت کشو ما وا اسمه زاره کشو زی نون په یو حرکت وای نو ها باندې دلته دغه مد سله کبرا وای وبخشي صغرا وای مد سله صغرا ده نو مد سله صغرا مش تاسو ندی ویلي اوس په داسې وای چې پر ها باندې چپه پیښ دي دوه حرکت کشو څنګه وای موازینه میمو په یو حرکت وای ما واو کشو دوه حرکت وا زا کشو دوه حرکت زی نون بیرته په یو حرکت وایو نو ها بیرته دوه حرکت کشو هو ما وازینه ما وازینه موازینه اوږدتوري دی تاسو که وګورئ چې زه تاسو مشتي توري ډېر توري پکښې راځي میم واو الف دا درې توري سوه زای څلور پنځه شپږ اووه توري په دغه یوه لغات کې راغلي دي چې دغه ته موږ تاسې مشتي توري وایو یعنې دا ټوله توري سره یو ځای ویل کېږي یو لغات جوړېږي موازینه یو دلته یا واو لین دی په نرمي سره یو ذن دغه حمزه ډېر نه کشو یو ای په یو حرکت وای په یو زیر باندې ذن یو ذن الحمدلله ویډیو اوږده ده په څو وارې واوري لږ واوري 15 دقیقې واوري هغه 15 دقیقې څو واره واوري ان شاء الله تعالی په دغه درس کې زموږ تاسې مکمل درس دی چې موږ تاسې مد لین او مد اصلي یو ځای د نورو تورو سره ووایو الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کې کوشش وکړي چې ډېر واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين